طالبانو د پنجشیر ولایت د ابشار ولسوالۍ د غلغلې بازار نیولو ادعا کړې ده او په پاکستانی بندرونو کې لا هم د افغان سوداګرو زرګونه کنټینرونه توکي بند پاتې دي. سلام ستړي مشه دوه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د طالبانو یا د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې وسلوالو یې د ابشار ولسوالۍ غلغله سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر ګڼو پستو تر برید وروسته د یادې سیمې بازار نیولی او د آسیا په نامه ستراتیژیکه سیمه یې هم تصفیه کړې ده. هغه دغه راز ویلي چې په دې بریدونو کې ګڼ عسکر مړه او ټاپیان او نورې ژوندي طالبانو له ځان سره بیولي دي. نوموړي د خپل یو وسلوال ټاپي کېدل هم منلي. په ورته وخت کې دفاع وزارت د برید پخلی کړی او زیاته کړې ده چې سیمې ته یې مرستندویه ځواک لیږلی دی او د افغان سوداګرو زرګونه کنټینره سوداګریز توکي لا هم د پاکستان په بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دمګړی د پاکستان په سمندري بندرونو کې د افغان سوداګرو تر 15,000 کنټینره پورې سوداګریز توکي بند پاتې دي. رسنۍ وایي چې حقیقي شمیر ښایي تر دې هم لوړ وي، خو حکومتي چارواکو دغه شمیرې ورسره شریکې کړې دي. سرچینه کاږي چې د پاکستانی چارواکو له لوري له سوداګرۍ سره سیاسي چلند او دغه راز په ګمرکونو کې کمزوری مدیریت د دغه توکو د بندېدو سبب دی. دوی وایي چې له چمن او پېښور سره نږدې هم د افغان سوداګرو تر 3500 کنټینره ډیر سوداګریز توکي بند پاتې دي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې.